وبعد لسورة النور اختتام ترسيدلي ود الله بتوفيق سره داغينا بعد دي سورة الفرقان. سورة الفرقان دا سورة مكي سورة ته او د دې نوم الفرقان دی ځکه چې دې کې د قرآن د نوم الفرقان په اوله کې راغلی دی. په دې کې اووه آیتونه دي مصحف کې چې کوم ترتیب دی د هغې په اعتبار سره 50م صورت دی، د نازلېدو په اعتبار سره 42م صورت دی. په دې صورت کې مقصد ته چې وکتلی شي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته د الله د طرف نه شوې ده. د دې خبرې پکې واضحه بیان دی او دغه شان په دویم پیر راپاڅېده او د توحید عقیده د دې پکې ښه وضاحت شوی دی. موضوعاتو لکه راشو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې چې کوم شبهات مشرکانو پیش کول د هغې رد، د الله صفات پکې بیان شوي دي، د پیغمبر به څه کاري څه طریقه به هغه پکې بیان شوې ده او دغه شان د قرآن په باره کې بعض شبهات او د هغې رد پکې شوی دی. د الله د خاص بندگانو صفات او شان پکې بیان شوی دی. نو دا ډېر عظیم الشان صورت دی او دا خبره یاده کړئ چې اوس د دې نه بعد چې دا صورتونه کوم دي دا آسان دي. اکثر مکی صورتونه صرف یو څو صورتونه به راځي چې هغې کې به لږ تفصیل ته ضرورت وي. نور موضوع چې د هغه اکثر دغه توحید، رسالت، آخرت او دې سره تعلق ساتي. په دې کې شپږ رکوګانې دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذي نزل الفرقان على عبده. برکت ورکون کې دی هغه ذات چې رالیږلی دی قرآن په بنده خپل باندې. نو برکت ورکون کې ذات الله دی، یعنی که په هر مخلوق کې برکت پروت دی نو هغه د الله نه اخیستی شوی برکت دی. بیا دلته نزله دې کې فایده پرته چې لږ لږ نازل کړی دی، انزل نه دی ویل. الفرقان د قرآن نوم دی او د قرآن ډېر نومونه دي چې هغه د ابتدایي دوره کې بیان شوي. یو نوم الفرقان دی، د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکی. علی عبده په بنده خپل باندې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ډېر اوچت شان والا دی خو د الله بنده دی. ولې نازل کړی دی؟ لیکون للعالمین نذیرا، د دې دپاره چې شي مخلوقاتو لره یره ورکوونکي، چې دا خلک ویري او دا خبره ورته بیان کړي چې الله د عبادت حقدار دی. ځکه خپل شان بیانوي. الذي له ملک السماوات والارض، هغه ذات دی چې هغه لره باچایي د اسمانونو او د ځمکې ده. ولم يتخذ ولدا، او نه دی نیولی بچی. ولم یکن له شریک فی الملک، او نشتی هغه لره هېڅ برخدار په باچاهۍ کې. خبره ذهن ته واچو چې باچایي کې د هغه سره څوک شریک نشته، هېڅ څوک نشته. ولم یکن له شریک فی الملک. وخلق کل شی، او پیدا کړی دی هر شی. فقدره تقدیرا، نو اندازه کړی دی په خاص اندازې سره. یعنې داسې هم نه دی چې بس پیدا کړی دی او خبره ختمه شوه، نه چې کوم شی پیدا کړی دی نو هغې په ډېرې اندازې سره او په ښایسته طریقې سره پیدا کړی دی. دغه ظالمانو دغه عظیم ذات پرېښودو او د نورو بندګي شروع کړه. واتخذوا من دونه آلهه، او نیولی دی دوی سوا د الله نه نور معبودان. لا یخلقون شیئا، چې نشي پیدا کولی هغوی څه شی. وهم یخلقون، او هغوی پیدا کړی شوي دي. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، او اختیار نه لري د ځانونو خپلو دپاره د هیڅ نقصان او نه د فایدې.
د خپل ځان دپاره فایده او نقصان د هغوی په لاس کې نشته. تاسو له به څه درکړي؟ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، او اختیار نه لري د مرګ او نه د ژوند او نه د دوباره پورته کولو، هېڅ ورسره هم نشته. اوس الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان بیانوي، ځکه چې توحید دی نو د توحید سره رسالت، د الله توحید به مني او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مني. نو هغوی خیانت په دوه حقونو کې کړی، د الله په حق کې هم کړی، پیغمبر په حق کې هم کړی. دا اوس د الله د حق په باره کې د هغوی خبره وه. نو پیغمبر باره کې څه وي؟ وقال الذین کفروا، او وایي هغه کسان چې کفر یې کړی دی، ان هذا نه دی دا قرآن الا افک افترا، مگر دروغ دی چې د ځان نه یې جوړ کړي دي، د ځان نه جوړ کړي. واعانه علیه قوم آخرون، او مرسته کړې ده د ده سره په دې باندې قوم نور، یعنی نور خلکو سره په دې کې مرسته کړې ده. کله به یو څوک یادو، کله به بل څوک یادو، په یهودو کې او نصاراو کې وایي دی د هغوی خواله ځي، د هغوی نه یې زده کوي، هغوی ورته دا دروغ ښوولي دي. فقد جاءوا ظلما وزورا، نو یقینا راتګ وکړو دوی ظلم او دروغو ته، ظلم یې مو وکړو، دروغ یې مو وویل. وقالوا وایي دوی اساطیر الاولین، دا قرآن قصې د پوخانو دي، اکتتبها چې لیکلي دي دی پیغمبر، فهي تملا علیه، لیکلي اکتتبها کې معنی د پرته په بل چا یې لیکلي دي، د په خپل نه یې لیکلي، لیکلي دي په بل چا. فهي تملا علیه، نو دا لوستلی کېږي په ده باندې بکرة و اصیله، سحر او ماښام یا سبا او بیګا، بیا دې موږ ته بیانې. نو دا خو ګوره غټ جهالت او ضد او عناد دی د دوی. ښه ورته پته لري چې دې سړي موږ سره 40 کاله تېر کړي، ده سبق کوم ځای کې ویلی؟ یعنې عجیبه دا ده چې 40 کالو پورې دله لیکل او لوستل نه ورځي، وروسته دوی وایي دا لیکلی وي د ځان نه کړي دي. د دلیل دی چې هغوی په دې خپله خبره کې هم ګډوډ وو، لکه څنګه چې پرون د سورة الانبیاء په اوله کې دا خبره ذکر شوه، کله به د پیغمبر باره کې یو څه وي او کله به بل څه. قل ورته ووایه انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، نازل کړی دی دا قرآن هغه ذات چې پوهېږي په پټو خبرو په اسمانونو او ځمکه کې. د الله بل صفت یې ولې نه بیانوو چې دی بیان کو؟ که داسې ویلی چې نه نازل کړی دی هغه رب چې هغه ډېر طاقتور دی او هغه داسې دی هغه دا دی، خو هغه دی چې په پټو باندې پوهېږي. کیدای شي و دې نه ښه جواب نه، هغه صحیح خبره شوه چې دې کې حکمتونه دي او دغه دي، خو نه دې کې دې ته اشاره ده چې دا هغه رب نازل کړی دی چې هغه د دې مشرکانو په پټو په ښکارو خبرو باندې عالم دی، دی به دې تپوس کوي. انه کان غفورا رحیما، یقینا الله دی بخونکی رحم کوونکی. بل شبهه وقالوا وایي دوی ما لهذا الرسول، څه چل دی دې پیغمبر لره، یأکل الطعام چې خوري خوراک، ویمشي فی الاسواق او ګرځي په بازارونو کې، او زموږ په شان سړی دی، د خوراکونه کې د بازارونو کې ګرځي. لولا انزل الیه ملک، ولی نه نازلیږي دته ملائک، فیکون معه نذیرا، چې شي د ده سره یره ورکوونکي. ملائک ته هم راشي که نه، یو ملک ته راشي نو هغه دې هم د ده سره ګرځي، موږ ته بیان کوي. او یلقا الیه کنز، یا دې وغورځولی شي ده ته خزانه، او تکون له جنه، یا دې شي ده لره باغ، یأکل منها چې خوراک وکړي دی د هغې نه. دا هغه ټولې خبرې دې دپاره کوي چې اصل کې نه یې مني، نو چې څوک نه مني هغه دا قسمه خبرې کوي، کله یو او کله بل. وقال الظالمون، وی ظالمان ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تابعداري نه کوي تاسو مګر د داسې سړي چې جادو پې شوی دی. حدیث آیتونه مخکې ډېر تېر شوي دي، او اوس دا نه دي، دا د دې ځینې چې دا کوم صورتونه دي دا به صرف رواني، نو که مخکې پوه شوی یو ډېره ښه ده، او که مخکې نه پوه شوی یو بیا هم ښه ده. ځکه چې یو سړی په خپل ځان شاته پرېږدي، دا د هغه کار دی، خو چې مخکې پوه شوی بیا ته پوه بیا موږ سره روان. انظر وګوره
كيف ضربوا لك الأمثال سنگ بیانی تالر مثالنا دا خلق یعنی بد صفات تل بیانی فضلوا نو گمراه شو دوی لازم با گمراه کیگی چی توحید پریخا و رسالت نے انکارو کو دا پیغمبر نو سپاتی شو بگی نا فلا يستطيعون سبيلا بس طاقت نلري دلاري چنی غلار را پیدا کی تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك برکتونو والا دا غزات چی کو غواړي وبګرځي تعالی غوره د دغینا د سنه د دوی چې یادي او صلی الله دفاع کوي د پیغمبر سبي جنات جنتنا تجري من تحتها الانهار چې بيږي بلاندې د غینه ولي ويجعل لك قصورا او وبګرځي تعالی بنگلي دا خاصان کار اصل د دوی چې کوم مرض دی الله وی بل کذبوا بالساعه بلکې دروغجن غني دوی قیامت لره بیماری او نه ده دوی کنه توحید نه مني پیغمبر نه مني نو قیامت نه مني قیامت کې دا خخه بدلی ملاوي کنه پیغمبر به ویني التجلا ولا صور کې دنیا خو د امتحانات وزیر خو دوی اخرت نه مني واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا او تیار کړی د موږ د پاره دا هغه چې دروغجن غني قیامت ور بل کړی شوی اذا راتهم من مكان بعيد کله چې وویني دوی کله چې وویني ور دوی لره د ځای وړاندې نه سمعوا لها تغیظا وزفیرا نو اوري به دوی هغه ور لره غوسه کېدل او هڼېدل غړمبېدل یعنې د لرې نه چې دا ور څوک ویني نو هغه غړمباغ اواز به اوري شور د دې ور به اوري الله دې زمونږ په دې مبارکه میاشت کې آزاد کړي وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا او کله چې وګرځولی شي دوی د هغې نه ځای تنګ ته مقرنین په داسې حال چې تړلی شوي به دعوا هنالك ثبورا اوازونه به کوي دوی په دغه ځای کې هلاکت ته څه مطلب دی چې مړه شو په موږ دې مرګ راشي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا اوازونه مه کوئ نن ورځ هلاکت یو ته وادعوا ثبورا كثيرا او اوازونه وکړئ هلاکتونو ډېرو ته صبر وکړئ الله ورته وایي تاسو ته خو لا ډېر عذابونه پاتې دي نو تاسو به هلاکت راغواړئ بیا خو ډېر هلاکتونه راغواړئ ځکه چې قسمه قسم عذابونه له انتظار کوي صبر وکړئ قل ورته ووایه اذلک خیر آیا دغه غوره دی دغه عذاب ام جنة الخلد کنه جنت ته همیشه اوسېدو تو خو آخرت نه مني کنه نو چې آخرت نه مني مقام دغه دی چې ذکر شو دغه غوره دی که دا التي وعد المتقون هغه چې وعده کړی شوی د متقیانو سره كانت لهم جزاء ومصيرا ایبه جنت دوی لره بدله او ځای د واپسۍ الله دې موږ ته نصیب کړي لهم فيها ما يشاءون دوی لره به په هغې کې هغه څه چې غواړي دوی چې څه غواړي جنتیانو ته میلاوي خالدین همیشه به یې په هغې کې كان على ربك وعدا مسؤولا دا په رب ستا باندې وعده غوښتلی شوي یعنی نیکانو خلکو د الله نه دا دعا غوښتلې ده یو معنی ده بل دا بعض علماء دا ویلي دي يعني وعدا واجبا كان على ربك وعدا واجبا دا پر رب ستا باندې وعده پوره کړی شوي ستا رب لازم پوره کوي ځکه چې هغه دا وعده کړې ده دواړه خبرې پکې دي دا وعده به پوره کېږي د قیامت په ورځ نو د قیامت باس کوي دا مشرکان به الله څنګه ذلیله کوي ویوم یحشرهم او په کومه ورځ چې راجمع به کړي دوی لره وما يعبدون من دون الله او هغه څوک چې دوی بندګي کوي سوا د الله نه ټول به ودرئ نو بعضو مفسرینو به ذکر کړي خو هغسې مثالونه یو یو چې عیسی علیه السلام شو عزیر شو مریم شوه نور داسې شو ملائک الغرض د هر چا چې بندګي شوې ده فیقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء نو به وایي الله آیا تاسو ګمراه کړي دي بندګان زما چې دا دي لکه څنګه چې سوره مایده کې تیر شو الله به عیسی علیه السلام ته وایي تا خلکو ته ویل ام هم ضلوا السبیل یا دوی خپله ګمراه شوي دي د نیغې لارې نه قالو وی به هغوی
سبحانك پاکی دتا لرا ما كان ينبغي لنا ندي مناسب من لرا أن نتخذ من دونك من أولياء چی ونیسو سواستان سوک معبودان دا خبری منگ سر مناسب ندی او بلتو بے سنگ ویجد منگ بندگی کوا خو اصل مسئلہ دادا ولكن متعتهم مگر تا دا دنیا فائدی ورکڑی وی دویتا و آباءهم و پلارانو دا دویتا حتی نسو الذکر تردی چی هیر کو دوی توحید یعنی دا صد اللہ سدوی پا دی گناہونو کی ورننوتی دی دا دی فائدو دلاس و دا دی دنیا دلاس دا دنیا دلاس پا دوی کی مستی رال وکانو قوما بورا او دوی قوم حلاکی دون کی یعنی دا دیسی سے کڑو چی دوی حلاکت واضح ہو فقد کذبوکم یقیناً تی معبودانو دروغجن کڑی تاسو دا بوویل شری جہنمیانو بما تقولون پا آگا خبر چی تاسو ہوئی اگو خوی چی منگ دوی تا ندی ویلی او ندوی زمانگ بندگی کولا او منگ تی بیزاری فما تستطيعون صرفا ولا نصرا نو طاقت نلری تاسو دا اڑولو دا عذاب او نه دا مرستی دا حاصل اولو اسم نشتی اسوک دا سر مرست وزنکی معنی لا يقدرون على صرف العذاب ولا الانتصار لأنفسهم یعنی نوس عذاب دا زان نلری کولیشی او نه دا زان دا پارس مرست را پیدا کولیشی ومن يظلم منكم او چاچی ظلم کستاسونا نذقه عذابا كبيرا وبسك وقت عذاب لوي دو سيارة والله وركي چی دوی دا حال لن تاسو یاد کی چی چام ظلم کو ظلم مراد سدی شرک دی نو دا غبا انجام دی چی سخت عذاب بوتا ملاوی وما ارسلنا قبلك من المرسلين او ندی لیگلی من مخکستانا دا پیغمبرانونا الا انهم ليأكلون الطعام مگر یقینا اغوی بخامخا خورو خوراک دا دفاع دا دا شبهی جواب دی چی آوازی دا اولنی پیغمبر خونه راگلے چی دے خوراک کئی پخانوم سکڑی دی خوراکونے کڑی دی ویمشون فی الاسواق او گرزیدل با بازارونو کی انسان ندے زان لبس حاجت نم پورا کئی دی باو زین کی دی جی نن سبام چیر دا مولی سے بس دا دا پا دی سینہ کی وکانے پروت تے گٹا دا دا نسط ضرورت رازی نے شہوات شتی نے خواہشات شتی وجعلنا بعضكم لبعض فتنة او گرزولی دی منگ باز تاسو دا پار دا بازو امتحان تسلی پیغمبر تا اللہ ورکی گورا چی اللہ دا مخلوق باز پا بازو باندی امتحان کئی سنگا لکا مؤمن دا کافر دا پارا کافر دا مؤمن دا پارا مالدار دا غریب دا پارا و غریب دا مالدار دا پارا صحتمن او بیمار عزتمن او رزیل دا امتحان دے گر لکہ اسی او رزیل سڑے پا معاشرہ کے دے بی عزتا ستا دا پارا دا سدے امتحان دے گر چی ستا پتو رکی تو سکے تا غریب مالداران دی سکے نو دغا شان دا پیغمبرانو من اللہ امتحان را لے گلے دے اصل خبر بکی داد پیغمبران چی اللہ راو لے گل نو دے خلقو دا پارا سشو امتحان شو چی دا خلق منی او کنا او پیغمبرانو دا پارا دا خلق امتحان شو چی دا خلق چی اس ارسکی دے پیغمبرانو تا کتاق وڑی دوی سکی خیالم دے کنا دے نو دی دا مطلب شو اتصبرون اے صبر کوئی تاسو چی دی پتاو لگی وکان ربک بصیرا او دے رب ستالی دن کے یو گستاخی خود دوی ندا بلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا او وی آغا کسان چی امید نلری دا ملاقات زمان آخرت نمانی لولا انزل علینا الملائکہ ولنا نازل علیکی پا منگ بندی ملائک ملائک تراشی خوازیها او نرى ربنا یا ولی نینو رب زمان اللہ دی راشی چی منگ مقام خوینو یا دی ملائک راشی یا دی اللہ راشی اصل وجد آگئی دادا لقد استکبروا فی انفسهم یقینا لویو کردوی پا نفسون اخبلو کی وعتو عتوا کبیرا او سرکشیو کر سرکشی لویا دا دی خبر وجہ و بنیاد اگر دا تکبر تھی
الله به وی به نه ملائک به تاسو وی نه خو هغه به داسې ورځ چې هغه به د خوشحالۍ ورځ نه یوم یرون الملائکه په کومه ورځ چې به ویني دوی ملائک لا بشرا یومئذ للمجرمین نه به خوشحالي په دغه ورځ دپاره د مجرمانو ولې د عذاب د آخرت ورځ ده که نو ارمان یې پوره شو خو داسې ورځ باندې ولیدو چې هغه د دوی دپاره د خیر ورځ نه ده ویقولون حجرا محجورا او وی به دا زیرې بند کړی شوی په دې کې دوه تفسیر دي یو دا چې دا وینا د مشرکانو ده نو عرب داسې وایي حجرا محجوره مصیبت په وخت کې یعنی موږ بچ کوي په بچ کولو سره نو دوی ملائک لیدل غوښتو اوس چغې دا وایي چې موږ څه کوي بچ کوي مشهور تفسیر بل دا دی چې ملائک به دا خبره کوي چې دغه زیرې چې مؤمنانو دپاره دی هغه بند دی په چا باندې په کافرانو باندې وقدمنا الى ما عملوا من عمل او موږ به رامخکې شو هغه عمل ته چې کړی دی دوی څه عمل په دنیا کې که څه کړي دي فجعلناه هباء منثورا نو وبګرځو هغې لره دوړه الوزولی شوې ولې الله دپاره نو عقیده نو توحید نو اصحاب الجنه جنت والا یومئذ په دغه ورځ خیر مستقرا غوره دي په اعتبار د ځای د اوسېدو و احسن مقیلا او ډېر ښایسته دي په اعتبار د ځای د ارام د اوسېدو ځای مزدار دی د ارام ځای مزدار دی الله دې موږ ته نصیب کړي ویوم تشقق السماء قیامت خبره کیږي او په کومه ورځ چې به وچ وي اسمان بالغمام په وریځو سره او دا به راشي انشاءالله خصوصا د اخرني سپارې نه دي په هغې کې به دا باش ډېر راځي چې قیامت ته نږدې به دا نظام او دا هر څه به څه شي دا به درهم برهم شي دا به ګډوډ شي ونزل الملائکة تنزیلا او راکوز به کړی شي ملائک په راکوزولو سره الملک یومئذ الحق للرحمن باچایي به په دغه ورځ حق وي د رحمان دپاره یعنی خاص وي په دغه ورځ نور خو باچایي هر وخت د الله وکان یوما علی الکافرین عسیرا او ای به دا ورځ په کافرانو باندې ډېره سخته د دې نه څه معنی راووته چې په مؤمنانو به الله اسانوي چې په کافرانو سخته ده نو په مؤمنانو به الله به په هغوی اسانوي ویوم یعض الظالم دغه سختې ورځې یو حال بیانیږي ویوم یعض الظالم علی یدیه او په کومه ورځ چې چکونه به ولګي ظالم په دواړو لاسونو باندې خپل د سختې د لاس ځکه چې وکان یوما علی الکافرین عسیرا نو دی به چکونه ولګي په ګوته نه په دوو نه په دواړو لاسونو دومره تکلیف وي خلکو به تکلیف رامشي چې ګوته باندې چک ولګي خو د دواړو لاسونه خو لکې یخودي او ارمان څه کوي ګوره کم پیغمبر پورې چې دوی خندل او د سره دا نشتي او د سره دغه نشتي یقول وی به یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا هی افسوس دی چې نیولی وی ما د رسول سره لاره ځکه خو موږ اوس دا چغې وو که نه چې دې پیغمبر لار راونیسي که بیا به ارمانونه کوو یا ویلتا ہے ہلاکت تے لیتنی افسوس تے لم اتخذ فلانا خلیلا چې نوی نیولی ما پلانکی لره دوست اچھا اړولی دی د پیغمبر نه که نه نو چې ګمراه کړی د خو مشرانو کې څوک دي یا دینی مشر دی یا دنیوي مشر دی مخکې تذکره تېره شوې او دوی په ځای په ځای نیغ نیغ کول وی موږ د چا په لار روان یو د پلار نیکه په لار روان خنو پلانی سی چل کړی دی لقد اضلنی عن الذکر یقینا اړولی دی یقینا اړولی یم زه عن الذکر د ذکر نه بعد اذ جاءنی وروسته دې نه چې راغی ماته د ذکر نه مراد قرآن دی وکان الشیطان للانسان خذولا او دی شیطان انسان لره شرمونکی یعنی شیطان هم دا غواړي چې دی د قیامت په ورځ وشرمیږي نو بیا هر یو شیطان دا غواړي
که هغه په پیریانو کې دی او که په انسانانو کې دی. شیطان خو غواړي چې ته د قرآن نه څه شي غافله شي، نو ځکه خو به پیغمبر شکایت هم کوي. وقال الرسول او به وایي رسول کله قیامت په ورځ، یا ربي اے رب زما ان قومي یقینا قوم زما اتخذوا هذا القرآن مهجورا نیولو دا قرآن پرېښودی شوی، هجرت یې کړه. دا شکایت به ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم داخلوي، خیال کوو چې ته په دې کې را نشي چېرته. هجرت د قرآن نه یعنی د قرآن تلاوت یې پرېښودی و، یعنی قرآن باندې عمل پرېښودی و، یعنی په قرآن ځان نه پوه کوو، یعنی قرآن باندې ایمان نه راوړو، یعنی قرآن عظمت یې نه و. دا ټولې خبرې پکې دننه راځي. څومره چې د قرآن سره مصروف یې دومره ته د قرآن ته نږدې لرې شوی ته نه یې. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، او دغه شان ګرځولی دی موږ هر نبي لره دشمن د مجرمانو نه. د نبي خبره وه، نو اوس دا خبره اوس سره الله بیانوي، او داسې خبره په صورت الاعراف کې تېره شوې وه چې الله هر پیغمبر له دشمنان جوړ کړي دي په انسانانو کې او په پیریانو کې، او په دې کې د الله حکمتونه دي. وکفا بربک هادیا ونصیرا، او کافي دی رب ستا هدایت کوونکی او مددګار. یو سړی وایي چې یاره د پیغمبرانو دشمنان دي، نو چې د پیغمبرانو سره به څه کېږي؟ الله وایي زه حفاظت کوم او زه ورته نیغه لار ښیم. وقال الذین کفروا، او وایي هغه کسان چې کفر یې کړی دی، لولا نزل علیه القرآن جملة واحده، ولې نه نازلیږي په ده باندې قرآن په یو ځل، لکه څنګه چې په موسی علیه السلام او په بعضو نورو پیغمبرانو نازل شوی. کذلک دغه شان نازل کړی دی موږ، حکمتونه دي. لنثبت به فؤادک، دې دپاره چې مضبوط کو په دې سره زړه ستا. وخت په وخت چې نازلیږي نو د پیغمبر زړه سره مضبوطي. ګوره سخت راشي په پیغمبر باندې که نه، اول ته څه راشي؟ وحي راشي، نو زړه څه شو؟ مضبوط شو که. سوال وشي د پیغمبر نه، نو څه راشي؟ وحي، زړه څه شو؟ مضبوط شو. ورتلناه ترتیلا، او لوستلی دی موږ دا په واضحه لوستلو سره، واضحه بیان سره. او دویمه معنی پکې دا دی چې وفسرناه تفسیرا، او موږ د دې وضاحت کړی دی په وضاحت، یعنی په واضحه طریقې سره. ولا یأتونک بمثل، او نه راوړي دوی تا ته یو مثال اعتراض، ځکه چې دوی اعتراضونه روان دي. الله پیغمبر ته دوی چې کله یو اعتراض په تا باندې کوي، الا جئناک بالحق، مگر راوړو موږ تا ته جواب. حق معنی جواب. واحسن تفسیر، او ښایسته وضاحت. جواب هم وشي، ښایسته وضاحت پکې هم وشي. دا کوم چې شبهې راوړي د دوی انجام، الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم، هغه کسان چې راجمع بکړی شي په مخونو خپلو جهنم ته، یعنی په مخونو باندې به راکاږي. او ځکه حدیث کې راځي چې یو سړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله کافران به جهنم ته په مخ باندې څنګه راښکوده کېږي؟ نو هغه ورته ان الذي امشاه على رجليه قادر ان يمشيه على وجهه يوم القيامه، کوم رب چې به دې دوه خپو روان کړی ولې په مخ یې نشي روانولی قیامت په ورځ. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، دغه کسان ناکاره مرتبې والا دي او ګمراه دي په اعتبار د لارې سره. هم مخکې پیغمبرانو لم الله کتابونه ورکړي، په هغوی مې اعتراضات شوي دي، او الله قومونه بیا تبا کړي دي. نو اوس دنیوي یرې او عذابونه بیانوي. ولقد آتینا موسی الکتاب، او یقینا ورکړی دی موږ موسی علیه السلام ته کتاب. وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا، او ګرځولی و موږ د هغه سره ورور د هغه هارون علیه السلام وزیر، یعنی مرسته کوونکی. فقلنا، نو اوی موږ اذهبا، لاړ شئ دواړه، الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، هغه قوم ته
چې دروغجن کړي دي آیتونه زمونږ څوک دي؟ فرعونیان. فدمرناهم تدمیرا، نو تباه کړل موږ هغوی په تباه کولو سره. کیسه مختصر ګوره، په 2 آیتونو کې خبره ختمه شو. وقوم نوح، او تباه کړی و موږ قوم د نوح علیه السلام. لما کذبوا الرسل، هر کله چې هغوی دروغجن کړل پیغمبران، حالانکه هغوی دروغجن کړی یو نوح علیه السلام، خو یو پیغمبر چې دروغجن کې لکه ټول چې دروغجن کړو. اغرقناهم، غرق کړل موږ هغوی. وجعلناهم للناس آیه، او وګرځول موږ هغوی خلکو لره نښه د عبرت. واعتدنا للظالمین عذابا الیما، او تیار کړی دی موږ ظالمانو لره عذاب دردناک. وعادا وثمودا واصحاب الرس، او تباه کړل موږ عادیان او سمودیان او کوی والا. کوی والا دی کې د علماء اختلاف ته چې دا څوک دي. یو قول د عبدالله بن عباس دی چې دا په د سمودیانو یو کلی و، الله غیا دی. او بعض وایي چې لکه عکرمه رحمه الله نه نقل دی چې دا یو کوی و، او دې قوم والا خپل پیغمبر وجلی او دې کوی ته گزار کړی. نو دوی مشهور شوي دي په دې باندې اصحاب الرس. چا ویلي د اصحاب الاخدود دي هغه کنده کې چې اور لګوله. وقرونا بین ذلک کثیرا، او پیړۍ په منځ د دې کې ډېرې نور هم ډېر خلک الله غرق کړي دي چې کله د الله نه ده منلې، خو الله هسې نه دي غرق کړي. وکلا ضربنا له الامثال، او ټولو ته بیان کړي دي موږ عبرتناکې قصې، یعنی حجت په ټولو قائم کړی دی. وکلا تبرنا تتبیرا، او ټول هلاک کړل موږ په هلاک کولو سره. چې حجت قائم شي او نه مني نو بس بیا الله تباه کړي دي. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء، او یقینا دوی راغلي دي په هغه کلي باندې چې باران کړی شوی او په هغې باندې باران بد. چا کلي دی؟ لوط علیه السلام. یعنی دوی نه هغه کلي صدوم کلی چې الله څنګه تباه کړو. افلم یکونو یرونها، آیا نو دوی چې لیدلی وی دغه کلی؟ بل کانو لا یرجون نشورا، بلکې دوی امید نه لري د دوباره ژوند. معنی نو سبا دوی عبرت والی. عبرت خو هغه څوک لي چې د دوباره ژوند امید لري، د آخرت نه یری، نو دوی خو آخرت نه مني. ځکه خو دوی پیغمبر پورې هم خاندي، عبرت خو لا پرېږده، پیغمبر پورې خاندي. و اذا رأوک، او کله چې ویني دوی تا، ای یتخذونک الا هزوا، ننیسي دوی تا لره مګر ټوغې. اهذا الذي بعث الله رسولا، ایا دا هغه سړی دی چې رالیږلی دی الله رسول؟ وبه خندل. ښه دا دی د استفهام د دې لپاره نه چې معلومات حاصلوي، د استهزاء دپاره دی. ان کاد لیضلنا عن آلهتنا، یقینا نږدې و چې خامخا د اړولي وی موږ د معبودانو زموږ نه. لولا ان صبرنا علیها، کچرې صبر نه وی کړی موږ په هغې، کچرې موږ ځان نه وی کړی که نه وړېدو. دا خو ښه دی چې موږ بوتان مضبوط راونیول. الله وی صبر. وسوف یعلمون حین یرون العذاب، او زر ده چې پوه به شي په هغه وخت چې ویني دوی عذاب. من اضل سبیله، چې څوک دی ډېر ګمراه په اعتبار د لارې. دا به دوی ته پته ولګي، ځکه چې دوی وایي چې یقینا نږدې وه چې ان کاد لیضلنا، د پیغمبر موږ ګمراه کړی وی. توحید ته څه وي؟ توحید ته ګمراه وي. دا عجیبه ده. لکه نن سبا چې بعض د قرآن او د حدیث تابعدارۍ ته ګمراهي وي. نو الله وی د ګمراهۍ به راته پته ولګي صبر. اوس الله پیغمبر ته وایي چې دا د حق نه ډېر لرې وتلی قوم دی. ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا ته خبر یې په هغه چا چې نیولی د معبود خپل خواهش خپل، یعنی بندگی د څه کوي؟ د خواهشاتو کوي. افانت تکون علیه وکیلا، آیا بس ته په ده باندې ذموار، ته ذمواري لري چې دی به ومني خبره؟ اخو بندگی د خپلو خواهشاتو کوي، هغه د وحي سره څه کار خو نشته.
ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون ایا ګمان کې ته چې یقینا ډېر د دوی اوري یا پوهېږي پیغمبر ته الله وایي چې ستا خیال دی چې ډېر خو دوی کې اوري یا پوهېږي الله وایي نه نه انهم الا کالانعام نه دي دوی مګر د څاروو په شان دي بل هم اضل سبیلا بلکې دوی ډېر ګمراه دي په اعتبار د لارې پکې چې څاروي خو شرک نه کوي که نه د الله څه نافرماني هغوی نه کوي د الله پاکي بیانوي او دا رب دا قدرتونو والا رب اوس الله ګوره خپل قدرتونه بیانوي د دې رب تسبیح دغه څاروي بیانوي او دې مشرکانو دې کافرانو د عظیم رب ونه پیژندو الم تر الى ربك کیف مد الظل ای نه ګورې ته رب خپل ته چې څنګه یې اوږد کړی دی سوری د سحر د راختو نه د نور د راختو پورې دا کم سوری چې دی دغه یادوي دې سوري ته نه ګورې الله وایي ولو شاء لجعله ساکنه او که چېرته هغه غوښتی نو ګرځولی به یې وې په ځای ولاړ چا به خوځولی نه ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا بیا ګرځولی دی موږ نور په هغې باندې دلیل که نور نه وی د سوري پته نه لګېده او ځکه پته د یو شي په ضد د هغه باندې لګي یعنې که ته نور معلومې نو سوری به وي که سوری معلومې نور به وي شپه معلومیږي په څه سره په ورځ سره ورځ معلومیږي په شپې سره بعض علما وایي دې کې دا شپه م راله دا شپه م سوری دی ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا راغونډو موږ دې لره خپل ځان ته په راغونډولو لږ لږ سره خو د شپې هغه برخه چې نور اوله کې ډوب شي دغه او له اسمان کې هغه سپینوالی او سوروالی یې دغه یې یادوي چې دا هم سوری دی بیا الله راغونډ کړي وهو الذي جعل لكم الليل لباسا او خاص الله هغه ذات دی چې ګرځولی د شپه جامه ګرځولی د تاسو لره شپه جامه پټېږئ پکې والنوم سباتا او خوب آرام وجعل النهار نشورا او ګرځولی د ورځ دپاره د خورېدو چې رزق وګټئ وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او خاص الله هغه ذات دی چې رالیږلي دي هواګانې زیرې ورکوونکي مخکې د رحمت خپلنا رحمت څه شی دی باران وانزلنا من السماء ماء طهورا او نازلی کړي دي موږ د اسمان نه اوبه پاکوونکي اوبه په خپل هم پاکي دي او نور هم پاکوي لنحيي به بلدة میتا دې دپاره چې راژوندی کو په دې سره ښار وچ ونسقيه او خړوب کو په دې سره مما خلقنا د هغه چا نه چې پیدا کړي دي موږ انعاما څاروي و اناسیه کثیره او انسانان ډېر نو یو خو ځمکه څه شوه راژوندۍ شوه او بله فایده څاروو ته اوبه میلاو شوې نو انسانانو ته میلاو شو ولقد صرفناه بینهم او یقینا اړو راړو موږ دا په منځ د دوی کې لیذکروا چې دوی نصیحت واخلي او دا ضمیر څه ته راجع دی نو یو قول دا دی چې دا ضمیر اوبو ته راجع دی یعنی چې دوی سوچ وکړي په دې اوبو کې او نصیحت قبول کړي چې یاره کوم رب چې دا نعمت را کړی دی او دومره قادر دی نو بندگی خالص د هغه پکار دویم قول دا دی د بعضو علماو چې دې ځای کې ضمیر راجع دی قرآن ته چې دا قرآن لیږلی دی موږ ته دوی ته او د دوی په منځ کې دی دې دپاره چې دوی څه وکړي نصیحت واخلي فابا اکثر الناس الا کفورا نو پریدي ډېر د خلکو نه هر شی مګر ناشکري نه پریدي معنی ده چې ډېرو خلکو ته عبرت نه دی اخیستی ولو شئنا اوس پیغمبر باندې الله احسان بیانوي ښه ډېر خلک ناشکري کوي که نو ډېرو خلکو د پیغمبر د دعوت مقابله هم کړې ده نو الله پیغمبر ته تسلي ورکوي او د هغه مقام بیانوي ولو شئنا او که چېرته غوښتلی موږ لبعثنا
فی کل قریة نذیرا نو خامخا منگ بلیگلے وے پا ہر کلی کی یر ورکون کے اللہ دی سم کولے شو کن چی ہر کلی تیسی جل کڑے وے جدا پیغمبر لے گلے وے خو اللہ دا عزت ٹول چالا ورکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او غیر ټول عالم ته ولېږو نو معنی دا چې اے پیغمبر الله د باندې احسان کړی دی نو ذمواري دې هم ډېره ده ګورې نو ځکه ورته وایي فلا تطع الکافرین بس خبره مه منه د کافرانو وجاهدهم به او جهاد کوو د دوی سره په دې قرآن جهادا کبیره په جهاد لوی سره او چې څومره د سړي مقام ډېري نو دومره کارم ډېري کاروم ډېري ګورې نو بیا د پیغمبرانو دا وارثان چې کم حق پرست علما دي بعضو دا مطلب دی چې عالم څه ته وایي په کرسۍ باندې مزدار کښېنه او ډډه ولګوه او مزیدي او بیا حسابونه لګوه زموږ دا خلک بیا د علماو حساب هم لګوي هسې ده به څو خوري دله به څو راځي نو دا ډېر ګران کار دی علم بیانول قرآن او حدیث د سړي د ملا تیر ماتوي ډېر ګران کار دی او هر قسمه طاقت په دې کې صرف کیږي هغې نه باید انسان دې مرتبې ته بیا ورسي وهو الذي مرج البحرين او خاص الله هغه ذات دی چې شریک یې روان کړي دي دوه دریابونه الله پیغمبر ته وایي چې ته خبره بیانوه ستا کار څه دی بیانول دي د الله توحید بیانوه د دې رب عظمت بیانوه چې دا یې نښې دي او بل تسلی چې کم رب دومره طاقتور دی نو هغه به ستا حفاظت کوي هذا عذب فرات دا یو خوږ دی فرات ماتونکی د تندې دی وهذا ملح اجاج او دا بل مالګین دی تریو دی حالانکه یو ځای روان دي ګوره او دا اوس د دې اوس خو میډیا دور دی ویډیوګانې هم چلیږي سرچ پې وکړئ دوه دریابونه چې یو ځای روان یو ځای روان هغه اوبه دلته نه راوړي دي ځای هلته نه وړي ځکه الله وایي وجعل بینهما برزخا او ګرځولی د په منځ د دواړو کې پرده وحجرا محجورا او بن مضبوط چې هغه د سیمټو نه جوړ شوی نه ښکاري هم نه موږ ته خو دا اوبه دلته نه راوړي دي ځای هلته نه وړي او یا لاړ شئ ملک کې وګورئ او کوم چې هلته پاتې شوي دي ډېر وخت هغوی ته پته ده چې د دې خور د اوبه چې د سیند د اوبو سره یو ځای کېږي په سزي کې هلته دې فرق وګورئ د اوبه دقه خوله کې وګورئ چې خوله ورته ویلی کېږي د خوله کې د دې اوبو فرق وګورئ په ګرمایش او یخوالي کې هم فرق وي په خون کې هم فرق وي د یو طرف ته مهي ډېر زور کوي د بل طرف ته زور نه کوي دا فرق تاسو په هغه ځای کې لیدی شئ رنګ کې هم فرق یعنی د دې ځای نه دلته راوړېده او په منځ کې نه دیوال ښکاري نه څه وسپنه ده د بل نو دا د الله طاقت دی وهو الذي خلق من الماء بشرا او خاص الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي د اوبو نه انسان اوبه څه شی دی نطفه د منۍ قطره فجعله نسبا وصهرا نو ګرځولی دی دی نسب والا او سخرګنۍ والا در الله رحم دی د یو انسان نه خاندان کم ځي ته ورسېدو وکان ربک قدیرا او دی رب ستا پوره قدرت لرونکی او دې باوجود دوی پرېښودی دی د مشرکانو ویعبدون من دون الله او بندگی کوي دوی سوا د الله نه ما لا ينفعهم ولا يضرهم د هغه چا چې نه فایده ورکولی شي دوی ته او نه ضرر ورکولی شي دوی ته وکان الکافر علی ربه ظهیرا او د کافر خپل رب ته شا ګرځونکی یو معنی دا ده چې خپل رب ته شا ګرځولی ده او یو معنی دا ده چې د کافر د خپل رب په مقابله کې د شیطان سره مرسته کوونکی ظهیر په دې معنی سره هم راځي او دواړه خبرې صحیح دي
نو ته خپل کار جاری ساته پیغمبره وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا او نه لیږلی موږ ته مگر زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی قل ورته ووایه ما اسألکم علیه من اجر نه غواړم تاسو نه په دې قرآن څه مزدوري الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا مگر هغه څوک چې غواړي چې ونیسي خپل رب ته لاره دقه غواړم بس نور تاسو نه په دې باندې څه مزدوري هغه نه غواړم که څوک غواړي نیغه لار پیدا کول غواړي یو راځئ بغیر مزدورۍ نه اورئ وتوکل علی الحی الذي لا يموت او ځان وسپاره په هغه ژوندي ذات چې نه مري چې دعوت چې سړی کوي نو هغه ته مشکلات ډېر راځي که نه ما تاسو ته وایي چې دې صورت یو لوی مقصد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع ده نو الله ورته ځان وسپاره په هغه رب چې نه مري وسبح بحمده او پاکی بیانوه سره د حمدونو د هغه وکفا به بذنوب عباده خبیرا او کافی دی الله په ګناهونو د بندګانو خپلو پوره خبردار الذي خلق السماوات والارض هغه ذات ته چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه وما بینهما فی 6 ایام او هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي په اندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شوی دی په عرش باندې د پاسه شوی دی په عرش باندې الرحمن رحمان دی فاسأل به خبیرا نو تپوس کوه د هغه په باره کې د خبر لرونکي نه توضیح د جاهل نه د مشرک نه ته تپوس کوې چې الله څوک دی نو هغه به راته څه بیاني نو دا څوک دی چې خبیره تپوس دی وکړه نو یو قول دا دی چې تپوس وکړه د جبریل نه چې الله څوک دی یا بعض وی چې تپوس وکړه عامو خلکو ته دا اعلان دی چې تپوس وکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې الله څوک دی او چاله حدیث ویلی دي چې د دې قرآن نه تپوس وکړه پته به درته ولګي چې الله څوک دی فاسأل به خبیرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن او کله چې ویلی شي دوی ته سجده وکئ رحمان ته قالوا وی دوی وما الرحمن او څوک دی رحمان منکر و که نه مخکې تفصیل تیر شوی دی انسجد لما تأمرنا ایا سجده وکړو موږ هغه چا ته چې حکم راکې ته موږ ته وزادهم نفورا او زیاته کړي دا خبر دوی لره نفرت زمړوي صرف چې ته راته ووایې چې سجده ولګوي موږ به سجدې لګو رحمان څوک ته موږ یې پېژنو الله وایي د دې سره دوی نفرت څه شو ښه ډېر شو تبارك الذي جعل في السماء بروجا برکتونو والا دی هغه ذات چې ګرځولی دي په اسمان کې منزلونه د ستورو بروجا د ستورو ځایونه وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا او ګرځولی دی په هغې کې نور بلیدونکي او سپوږمۍ رڼا کوونکي سراج نور ته وایي قمر سپوږمۍ منیره رڼا کوونکي یعنی دوی د دغه رحمان نه منکر دي چې هغه د برکتونو خاوند دی وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا او خاص الله هغه ذات دی چې ګرځولی د شپه او ورځ په یو بل پسې راتلونکي لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا د پاره د هغه چا چې اراده لري چې نصیحت واخلي یا اراده لري د شکر کولو هغوی ته فایده لري نصیحت ته واخلي او شکرونه م ادا کوي چې یاره دا خو د الله نعمتونه دي نو اوس چا چې نصیحت هم اخیستی دی او شکر یې ادا کړی دی نو دا د الله خاص بندگان دي چې هغوی ته عباد الرحمن ویلی کېږي او زما په دې کې تفصیلي بیانونه شته الحمدلله یو 4-5 بیانونه دي هغه واورئ صفات ته عباد الرحمن وعباد الرحمن او بندگان د رحمن الذين يمشون على الارض هونا هغه کسان دي چې ګرځي په ځمکه باندې په نرمۍ سره تکبر پکې
نشتی. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او هر کله چې خبرې کوي د دوی سره جاهلان نو وی دوی ورته د سلامتیا خبره. د دې دا مطلب نه دی ګورئ قالوا سلاما چې دوی سلام علیکم ورحمت الله لټۍ لار د سلامتیا. جاهل د خبرو نه به ځان څنګه بچ کې یو لار لټۍ چې دی پکې د ګناه نه ځان بچ کړي او بل دا چې د سپکو کارونو نه کله سړی د سپک سره څه شي سپک شي نو احتیاط پکار. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما او دا کسان دي چې شپه تیری د پاره د رب خپل سجده کوونکي او ولاړ. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم او دا کسان دي چې وایي اے ربا زمن واړه زمن عذاب د جهنم ان عذابها كان غراما یقینا عذاب داغي د تاوان انها ساءت مستقرا ومقاما یقینا دا بد زید ارام او زید اوسیدو دی څه جهنم. دا روانه ترجمه کیږي اسانه خبرې ده. والذین اذا انفقوا هغه کسان دي چې کله خرچه کوي لم يسرفوا ولم يقتروا د حد نه زیاتې نه کوي او نه کمې کوي نه اسراف کوي او نه بخل کوي. وكان بين ذلك قواما او ای په منځ د دې کې برابر. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر او هغه خلق دي چې نه رابلي د الله سره بل معبود. ولا يقتلون النفس التي حرم الله او نه وجني نفس هغه چې حرام کړی دی الله وجل داغه الا بالحق مگر په حق سره. ولا يزنون او زنا نه کوي. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما او هغه څوک چې وکړي دا کار ملاو بشي د سزا د ګناه سره. يضاعف له العذاب يوم القيامة دوچند بکړی شي د لره عذاب په ورځ د قیامت. ويخلد فيه مهانا او همیشه به یې په هغې کې ذلیله کړی شوی. الا من تاب مگر هغه څوک چې توبې وایسته مهربان رب دی دروازه کولاو توبه وایسته. وآمن وعمل صالحا او ایمان راوړو عمل وکړو عمل نیک. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نو دا کسان بدلی الله بدیانی د دوی په نیکیانو سره. صرف دا نه چې بدیانې ورته معاف کړي بدیانې بدلې شوې په نیکیانو کې. او چې په دې کې مو سړی د جنت حقدار نه شي او جهنم ته لاړ دا به ډېر لوی بدبخت. وكان الله غفورا رحيما او دی الله بخونکې مهربانا. ومن تاب وعمل صالحا او چا چې توبه وایسته وعمل وکړو نیک فإنه يتوب إلى الله متابا نو یقینا دی توبه وباسي الله ته په توبه ویستو سره یعنی توبه قبوله شوې ده صحیح توبه ده. نو باقی صفات بیانیږي د عباد الرحمن. والذین لا يشهدون الزور او هغه کسان دي چې نه حاضرېږي دروغو ته. دې کې ټولې خبرې دننه راغلي د ګناه مجالسو ته نه حاضرېږي که هغه دروغي د دروغو ګواهي ټنګ ټکور مجلسونه د بېدینۍ مجلسونه د مشرکانو اخترونه ټول به کې دننه راغلي. وإذا مروا باللغو مروا كراما او کله چې ورتیریږي په ناروا کار نو ورتیریږي عزتمن. څه مطلب دی ځان ساتي خیال دی عزتمن یعنی ګناه کول ځان ذلیله کول دي او ګناه نه ځان ساتل عزت دی او رب الکعبه عزت دی چې په دیندارۍ کې څومره عزت پروت دی نو دا دې بېدینو ته دې پته نشته او دې ګناهګارو ته. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم او هغه کسان دي چې کله نصیحت وکړی شي دوی ته په آیتونو د رب د دوی لم يخروا عليها صما وعميانا نه پرېوځي په هغې باندې کاڼه وړانده یعنی الله په آیتونو باندې ځان
پوکی پوکولو کوشش کی لم یخرو یعنی د ځان نه کاڼه وړانده نه جوړوي دا د مؤمن شان خیال هم دی که نه دې سره به را بیدار نه شي چې دوی د ځان نه کاڼه وړانده نه جوړوي مطلب دا دی چې مؤمن هر وخت کوشش کوي چې د خپل رب دا خبرې مې زده کړې دغه کوشش کوي الله دې پې موږ پوه کړي والذین یقولون ربنا او هغه خلک دي چې وایي دوی ای ربه زموږ هب لنا راوبخه موږ ته من ازواجنا د ښځو زموږ نه وذریاتنا او د بچو زموږ نه قرة اعین یخوالی د سترګو یعنی نیکمله ښځې او بچي راکړه دې بعضو صرف یو ښځه پکاري بچي دوی د یو بل له حاجت پوره کوي او نورې مړه وي لرکوي او بچي پکار دي چې کور کې شور شغرب ډېرې او سرونه ډېري نو دی خوشحاله ګوري ورته او خاندي نه یا الله وایي داسې بچي راکړه چې سترګې مې پې یخې شي او داسې ښځه راکړه چې سترګې مې پې یخې شي حدیث کې ښځه بیان کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خاوند ورته وګوري خوشحاله شي او چې ورته د څه ووایي نو ویې مني او چې داسې ښځه دې راوستې چې ته ورته ګورې او غم دې زیاتېږي دا یو عذاب دی او بچي بېدینه عذاب دی الله دې زموږ بچو ته هدایت وکړي او الله دې زموږ د ټولو بچي نیکمله لوی کړي او د کمو ملګرو بچي چې بدعمله شوي دي یا بېلارې شوي دي الله یې نیغې لارې ته راواړي او زموږ د بیبیانو دې الله حفاظت وکړي او الله دې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم روان کړي وجعلنا للمتقین اماما او وګرځوه موږ متقیانو لره امام یا الله د دیندارو خلکو مې څه کا مشر مې کا دا ډېر غټ مقام دی خو په تشو دواګانو نه میلاوي سره محنت کوه محنت څه دی موږ څه ذکر کړي وو ما دین کې مشرتیا سختی به تیرې امتحانات به راځي دلیل ابراهیم علیه السلام یوسف علیه السلام او بیا داسې پسې ځه نو مشرتیا د دین وایه د دنیا څه مشرتیا ده هغه چې څو پورې د دنیا تا سره یو ته څه مشر او دین کې مشرتیا الله دې کې چې فقیر ملنګ یو روپۍ د سره نه ته مشر که تورې ته مشرې که بدرنګې ته مشر او که د قام نسب نه کمزوری ته مشر چې مړ شي هم به مشرې بارک الله فیک الله یې دا موږ ته نصیب کړي دا دعا یاده کړئ ښه ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما سجده کې وایي تهجدو کې وایي اولئک یجزون الغرفة بما صبروا دا کسان بدله به ورکړی کېږي دوی ته بنګلې په سبب د هغه چې دوی صبر کړی دی دا دومره کارونه کول د صبر غواړي الله به له بنګلې ورکوي ښایسته ښایسته ویلقون فیها تحیة وسلاما او ورکړی کېږي به دوی ته په جنت کې ډالۍ د سلام او د سلامتیا خبرې تحیه ډالۍ د سلام دا جدا ده وسلاما او په خپل منځ کې د سلامتیا خبرې یا معنی دا ده چې تحیه ډالۍ دلته معنی مبارکي ده یعنی دوی ته به مبارکي ورکړی کېږي او سلام به ورکړی کېږي دا ټولې خبرې پکې راځي خالدین فیها همیشه به یې په دغه جنت کې حسنت مستقرا ومقاما ښایسته دي دا بنګلې ځای د ارام او ځای د اوسېدو یعنی الله وله ښایسته ځایونه ورکړو مخکې ګوره ځای د ارام او ځای د اوسېدو د کافرانو ذکر شوی و ځای د ارام او ځای د اوسېدو د چا ذکر شو د مؤمنانو الله وایي دا ډېر ښایسته ځای دی ها اوس دې نه بعد الله دا خبره بیانوي چې ګورې الله ستاسو هېڅ پروا نه کوي چې کله تاسو د الله بندګي نه کوئ دا مې یاده کړئ د الله چې دومره څه درکړو دا نعمتونه د ښایسته جنت یې ورکو ولې ورکو بندګي کړې وه الله وایي چې بندګي مې نه کوئ ګورې زه هم څه پروا نه کوم ستاسو
قل ما يعبأ بكم ربي ويا سباك كي پتاسو باندي رب زما لولا دعاؤكم كچرتنوي عبادتنا استاسو الله لرا ما نقول ما يعبأ بكم سباک کئی ستاسو پا عذاب باندی رب زمان یعنی اس پروانه کئی چی بندگی ولا نکوی نو چر تنبوزی جہنم تنبوزی او سپروائی نشتی فقد کذبتم نیقینا تکذبو کتاسو چا مکی مشرکانو فسوف یکون لزاما نظر دے چی عذاب بلازم شی پتاسو باندی ورننو زیبوت ہمیشہ دا پا ہاں دین بعد دے سورة الشعراء فلائنا مخی دایت کی دا سورة شروع سنگ دے تبارک الذي نزل الفرقان آخر کی دی تبارک الذي جعل في السماء بروج سورة الشعراء الشعراء تبدیو ذکر دی کہ شاعران و تذکرہ دا او سورة طاسیم میم هم دی تولیکی او سورة الجامعہ ذکر چیوی دا اولنی سورة نازل شیو چی دا پیغمبرانو طولو تذکرہ بکڑو طول را جمع کری دا مکی سورت تے دی که 220 آیتون دی یولس دی که رکوگانی دی او مصحف کی چکم ترتیب دے پاگ اعتبار سر شپگشتم صورت تے دا نازلی دو پہ اعتبار سر وصل ویختم صورت تے دا دی مقصد واضح دے چی چا دا پیغمبرانو ند منلی دا غوی انجام او ذکر دی که با دا پیغمبرانو واقعی بیانی کی او دی که با توحید بیانی کی نو دا خبر واضح دا بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين دا آياتنا دا كتاب خكاردي لعلك باخع نفسك شاید چیت هلاکون کے دخپل زانی ألا يكونوا مؤمنين پدی چی نکیگی دوی ایمان روڑن کی اللہ دا تسلی ورکی گو دوبرا غم مکوا چی زان سکی زان مربا کی زان با حلاک کی اللہ دی سم کولیشوا چی دا اسمان نے یو نخرا لے گلے و دا طولی پا یوزے مسلمانان کڑے ہوئے کولیشوا کنی شوا خودی سیوا نکر وذكوي إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية كشرت وغالو من راو بليقو بدوي باندي دا اسمان نخال فظلت أعناقهم لها خاضعين نوبا قرزي سرطون دا دوي آغي تاجزي كونكي طول بيو مني بيا خو الله دي سينكي لكي جي بيا خو امتحان سفايدة نشوى كان مناسبت تیر شوی صورت پا آخر کی دا چا باش شوی دے چی سوک دا اللہ بندگی نکے فقد کذبتم نو دلتم دا غوی خبر بیانی کی وما یأتیهم من ذکر او نرازی دوی تسنسیحت من الرحمن دا رحمن ذاتنا محدث چی نوے نازلیگی قد تعذرش إلا كانوا عنه معرضين مگری دوی داغین مخڑون کی فقد کذبو نیقینا تکذبو کدوی اگر سورة الفرقان آخر کی سو فقد کذبتو ودلتو فقد کذبو اما قد دروغجنو باس روان شو آگر خلق چی حق دروغجن کڑے دا غوی باستے فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون نزر دا چراب شیدویتا خبرون دا آغا چا یا خبرون دا آغی چی او دوی چی پاگی پوری بیٹوگی کولی سپوری عذاب پوری دا عذاب براشی دوی بوینی صبروک
اولم يروا الى الارض ایا نګوري دوی ځمکې ته كم انبتنا فيها من كل زوج کریم چې څومره را زرغون کړي دي موږ په دې کې د هر قسم جوړې عزتمنې نه په ځمکې کې قسمه قسم جوړې پرتې دي دا فصلونه چې دي په دې کې ګوره په زرګاو په دې میوو کې فصلونو کې په دې کې په زرګاو جوړې دي چې موږ ته پته نشته دغه څوک چې دغه علم والی د هغوی نه تپوس وکړه نو حیران بشي دا الله عقلي دلیل بیانوي چې څوک دې کې سوچ وکړي نو هغه هدایت ته رسېدی شي خو دغه خلکو دې خبرو پورې ټوغې کړي ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا عبرت دی وما كان اکثرهم مؤمنین او نه دي ډېر د خلکو نه ایمان لرونکي ډېر د خلکو نه ایمان نه راوړي ګورې وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا رب ستا خامخا غالب دی رحم کوونکی دی غالب دی تپوس به کوي رحم کوونکی دی نیټه ورکړې ده مهلت ورکوي نصیحت کوي نو اوس تفصیل شروع شو ده واقعاتو د هغه خلکو چې عذاب یې دروغجن ګڼلی او بیا دغه عذابه خبر راغلی و هغوی لیدلی مخکې په دې دمکي ورکړه الله کم نو الله وایي چې داسې ګوره دمکي نه ده چې ما سې خبره وکړه پخوا داسې شوي دي وإذ نادى ربك موسى او کله چې آواز وکړو رب ستا موسی علیه السلام ته ان ائت القوم الظالمین چې راشه قوم ظالمانو ته قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا یتقون ایا نریږي دوی د الله نه قالوا يا رب إني أخاف أن يكذبون اے رب زما یقینا زیریږم د هغوی نه چې تکذیب به وکړي زما ویضیق صدري او په دې سره به تنګ شي سینه زما طبیعي خبره د انسان سینه څه شي تنګ شي ولا ينطلق لساني او نه به چلیږي ژبه زما فأرسل إلى هارون نوليك جبريل عليه السلام فهارون عليه السلام پسي ولي شي نبوت ولا وركي ولهم علي ذنب او داغوي پما باندي و گنادا عقبتي چي وجلو فأخاف أن يقتلون نيريقم سيجاغوي بقتل كما دا چې اوس یو راپاسې د تقوا په سر وړېدلي که نه چېرې موسی علیه السلام څنګه یېرېدو زه خو نه یېرېږم نو دا طبیعي خبرې دي قال وی الله کلا هېڅ چېرې تا نشي وجلی فاذهبا بآیاتنا نو لاړ شئ دواړه په دلیلونو زموږ سره انا معکم مستمعون یقینا موږ تاسو سره اورېدونکي یو دا دلیل دی چې الله چې هر ځای کې دی نو د اورېدو د لیدو په لحاظ سره دی د ذات په اعتبار سره نه یعنې که ذات په اعتبار سره الله په هر ځای کې دی نو بیا دې خبرې ته ضرورت نه و چې موږ تاسو سره یو اورو خیال هم دی که نه خبره ته دا لږ جوړ سوچ غواړي نو الله د ذات په اعتبار سره په هر څه پاس سره نو دلته وضاحت وکړو دا زه چې تاسو سره یم نو داسې نه یم چې د ذات په اعتبار سره یم تاسو سره یم څنګه اورم فأتيا فرعون نور شيطان فأتيا فرعون نور شيطان فرعون تا فقولا بسوي إنا رسول رب العالمين يقينا منغا رالي قلي شويو دا طرف دا رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل پدیچ ولیگا یارا پرید من سر بنی اسرائیل اللہ دی دا پر رلی گلیو قالوا فرعون ألم نربك فينا وليدا ایا من تربیت نه دې کړې ستا په من کې چې وړوکی وي هغه ته وي ته دلته نه لوی شی موږ سره وي دا د بعضو جاهلانو کې اوس هم شته
وی پرون دی وړوکی خس کړ نو خو ټوله دنیا پرون وړه وه چې ته د پلانې مسله بیانې څه ده حق مسله ده دی وی پرون دومره دی نو صحیح ده ته پرون څومره وي ته هم دومره وي خو دا دنیا روانه ده مخکې نو دا پرېږده وړوکی دی که لوی دی خبرې ته یې وویل دی اوس دې څه کوي فرعون ډېر هوښیار په ده رعب وراشي چې ته خو ما سره نه پاتې شوی ما رسه دومره ښه کړي لوی کړی مې ولبثت فینا من عمرک سنین او تیر کړي تا په موږ کې د عمر ستا نه ډېر کلونه وفعلت فعلتك التي فعلت او کړی دی تا کار ستا هغه چې تا کړی دی یری یې ګوره کار ورته نه رایې دی تا وی بل کار هم کړی یعنې سړی دی وجلی ابره سره منګور نو دا د فعله ګردان ورته ده شروع کو په دې ګردان سره یری تا بل کار هم کړی دی وانت من الکافرین او ته د ناشکرونه یو معنی ده کفر ناشکرۍ ته هم وایي که او بل کفر دغه کفر ته هم وایي معنی دی کې دا ده او دا لږه لرې ده چې یعنې ته هم زموږ په شان کافر نه وي مخکې تا خو اوس دا خبرې شروع کړې قال وی هغه فعلتها او کړی ما دا کار اذن په هغه وخت کې وانا من الضالین او زه هم د ناخبرونه ما ته څه پته و چې دی ممري او دا کار ما کړی ففررت منکم نو وتښتېدم ستاسو نه لما خفتکم هر کله چې ویرېدم ستاسو نه فوهب لي ربي حکما نو راوبخله ماته رب زما پوهه مضبوطه نبوت یې راکړو کوم ځای کې وله ورکړی و نو کله دا واقعه کله راغلی کله چې واپس را روان و ښځه چې ورسره وه وجعلني من المرسلين او يګرځولم د پیغمبرانو نه وتلك نعمة تمنها علي او آیا دا څه نعمت دی چې ته اثباتې په ما باندې څه یو قصه دې شروع کړې دی ته وړوکوالي دلته لوی شوی او د سپک کار کړی څوک چاته دا خو نه رایې دی على ان عبدت بني اسرائیل چې خدمتونه دې اخیستي دي د بني اسرائیلو نه دې ته هم لږ سوچ کوه که ته که ما سره یې ټک ښه دې کړي دي نو زما د قوم خو تا سرمن ویستې ده هغوی ستا څومره خدمتونه کړي څومره ظلمونه تا د هغوی سره کړي دغې ته هم سوچ وکړه که فرعون ته پته ولګي چې دا خبره خو ته بله شروع کړه ډایرکټ موضوع بدله کړه قال فرعون وفرعون وما رب العالمین او څوک دی رب العالمین ښه اوس دې موضوع له راشه دا چې تاسو یې رالیږلي یې دا څوک دی قال ووایي هغه هسې څه ناشنا منظر و چې دا دوه وروڼه ولاړو دي ټولو غټو کافرانو په منځ کې او دعوت یې ورکو قال ووایي هغه رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د ځمکې دی وما بینهما او د هغې چې په منځ د دې دواړو کې دي ان کنتم موقنین که یی تاسو یقین کوونکي قال وی فرعون لمن حوله هغه چاته چې غیر چاپېره و د هغه نه درباریان الا تستمعون آیا غوږ نه ایږدئ تاسو مذاق یې جوړ کړو خیال هم دی غوږ ورته کښېږدئ که نه خو دا دلیل دی په دې باندې چې ده سره جواب نشته موسی علیه السلام خپل تقریر جاری ساتو د ځوان زوی و قال وی ربكم ورب آبائكم الاولین رب ستاسو دی او رب ستاسو د مشرانو مخکینو دی صرف ستا رب نه دی فرعونه ستا د نیکم رب دی دا ډېره غټه زړورتیا غواړي تاسو خو دلته ډېره لګولې ده چې موږ به یې هم وکړو دا چې فرعون ته مخامخ کړي که نه او ته د تېښتې لار بیا ګوري چې به کوم ځای به میلاوي عام سړي ته په کلي کې نصیحت نشي کولی دا بعض بعض پکې کور کې ښځې ته نصیحتونه ډېر نشي کولی او خلک به څه وایي نه هغه جدایي یره پاتې لا فرعون ته دې خبره کول چې یوازې ستا رب نه دی ستا د نیکم رب دی او د هغه په ځي کې او د درباریانو په منځ کې
وداغه جواب ته ګوره. قال وی فرعون ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، یقینا رسول استاسو دغه چې را لېږلی شوی دی تاسو ته خامخا لیونی دی. زه مړه وي دا څه لیونو خبرې دي شروع کړي دي، دا د خبر وراني ځکه چې جواب ورسره نشته. هغه تقریر جاری دی. قال وی موسی علیہ السلام رب المشرق والمغرب وما بينهما، رب د مشرق او د مغرب دی او د هغې چې په منځ د دې کې دي. ان کنتم تعقلون، کچرې تاسو عقل لرئ. بل دلیل ته ګوره د فرعون ښه. قال وی لئن اتخذت الها غیري، کچرې ونیو تا معبود سوا زمانا، لا جعلنك من المسجونين، خامخا وبګرځوم تا د جیلیانو نه. جیل ته به دې واچوم. دا د دې بزدله خلکو باطل پرستو پخواني خبرې. قال هغه ورته وویې اولو جئتک بشیء مبین، آیا اگر که راغلی یم تا ته په یو شي ښکاره سره بیا به ما جیل ته اچې. قال وی فرعون فأتی به، راوړه دغه ان كنت من الصادقین، که ته د رښتینو نه. فألقى عصاون، وی غورځوله امسا خپله، فإذا هي ثعبان مبین، نو ناڅاپه هغه اژدها شوه ښکاره. ثعبان غټ مار ته وایي، اژدها چې ورته ویلی کېږي. ونزع يده، او راویستو لاس خپل، فإذا هي بيضاء للناظرین، نو ناڅاپه هغه تک سپین و د پاره د کتونکو. سړی وایي چې یاره فرعون په بله جاښه کې پرېوتو چې دا مې څه ووي، دا خو ده هغه شته خبرې پوره وي، لا دلیل یې پې وخوځه. نو بیا خبره بل طرف ته واړوله. قال للملئ حوله، وی فرعون غټانو ته چې ګیر چاپېره و د هغه نه، ان هذا لساحر علیم، یقینا دا کس خو جادوګر دی ډېر پوهه. حق بدنام کو ګوره. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، غواړي چې وباسي تاسو د ځمکې ستاسو نه په جادو خپل سره. فماذا تأمرون، نو څه مشوره راکوئ تاسو؟ قالوا هغوی وویې ارجه واخاه، مهلت ورکه ده ته او د ده ورور ته. څه مطلب دی؟ مخکې دې سیتونه تېر شوي دي ډېر، یعنې بنې که واچوه بنې که چې موږ هغه وخته پورې څه وکړو جادوګران راولون. وی وبعث فی المدائن حاشرین، اولیږه په ښارونو کې را جمع کوونکي، یأتوک بکل سحار علیم، چې راولي تا ته هر غټ جادوګر پوهه. معمولی نه، ساحر نه دی غوښتی، سحار یعنی سخت جادوګر به راولي. ګورئ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، نو را جمع کړی شو جادوګر د پاره د وخت مقرر د ورځې معلومې ته. وقیل للناس، ویلی شو خلکو ته هل انتم مجتمعون، آیا تاسو جمع کیدونکي یئ؟ ټولو خلکو ته یې راځئ. ما یو پیر زمونږ به څه سوچي قرآن کې تلاوت مې کو چې دیس ته راورسېدم، چې دیس ته مې سوچ لاړ چې دا یعنی موسی علیه السلام چې د کور نه وتو دی مقابلې ته زړه کې به یې څه و، ځکه چې ټول مخلوق را جمع شوی او ورځ د اختر د میلې ورځ، او دوه کسان کمزوري ظاهري دغه مطابق خو کمزوري، او مخامخ باچایان جادوګران د هر ښار او د مقابلې روان دي. نو چې د کور نه به څنګه وتا چې دې سره مې سوچ و چې په الله یې څه مضبوط یقین و د دې خلکو. لعلنا نتبع السحره، شاید چې موږ تابعداري وکړو د جادوګرو، ان کانوا هم الغالبین، که شي هغوی زورور. فلما جاء السحره، نو هر کله چې راغلل جادوګر، قالوا لفرعون، وی فرعون ته ائن لنا لاجرا، ای به موږ لره مزدوري. دوی سره دې غم دی
ځکه خو کامیاب نه شو کنه، ځکه چې دوی څه دپاره لګیا دي؟ دنیا دپاره. ان كنا نحن الغالبین، که شو موږ زورور. قال وی فرعون نعم او وانکم اذا لمن المقربین، او یقینا تاسو په دغه وخت کې خامخا د نږدې کړی شونئ. پیسې نه موږ سره به نږدې کښېني، خو یې غم نه مې خلاص کوي. بس تاسو د مزدورۍ غم راګستي، پیسې به دلم درکم او زما خاص درباریان به شي. قال لهم موسى او یا غویت موسیٰ علیہ السلام القوا ما انتم ملقون، غزار کی اگا چی تاسو غزارون کی. فالقون اغوی غزار کرل حبالهم پڑی اخپل وعصیهم وامساگان اخپلی. وقالوا اویوی بعزت فرعون، قسم دے پا عزت فرعون، انا لنحن الغالبون، یقینا من خامخا غالب کیدن کیو. فالقا موسى عصاه، نغزار کر موسیٰ علیہ السلام اخپل امسا. فاذا هي تلقف ما یعفکون، نو ناسا پاگی تیر کرل حقا چی اغوی دا زان نجوڑ کریو. فالقی السحرة ساجدین، نو غرزولی شو جادوگران سجدہ کون کی. قالوا یا اغوی آمنا برب العالمین، ایمان راوڑے دے منگ پر رب العالمین. رب موسیٰ و هارون، چی رب دا موسیٰ و هارون علیہم السلام دے. قالوا فرعون آمنتم له قبل ان آذن لكم، ایا ایمان راوڑو تاسو پا دباندی مخی دا دین چی اجازتو کم تاسو تا. انہو لکبیرکم، یقینا دے خام خاستاسو مشر دے. الذي علمکم السحر، اگا چی خولی دے تاسو تجادو. حددن میز دکڑی دا استاسو مشر دے، وسو بل طریقے سره دوکه کوي. فلسوف تعلمون، نو خامخا زر د چې تاسو به پوه شئ. د دې ټولو خبرو تفصیل مخکې تیر شوی دی. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، خامخا پرې به کم لاسونه ستاسو او خپې ستاسو ردو بدل. ولأصلبنكم أجمعين، او خامخا په دار به کم تاسو ټول پانسی وکا. قالوا یا غوی لا ضیر، نشتی اس نقصان، منگ تا دی کسا نقصان نشتی، داسی ایمانو دا غوی. انا الى ربنا منقلبون، یقینا من خپل رب طرف تور گرزیدن کیو. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، یقینا من تملرو چی او ببخی من ترب زمن گناونا زمن. ان كنا اول المؤمنین، پدی وجه چیو من اول مؤمنان. سمت دی چیو من اول مؤمنان، ولی دوی نمخ کی مؤمنان نو؟ دغه وقت کی چی کل دا جادو او دا حق پتا ولگی دا ناغوی چی منگا دی قوم کی پا قبطیانو کی، بنی اسرائیلو کی نا بچا کی قبطیانو کی منگا ولنی کسانو چی ایمانم راوڑ. وأوحينا إلى موسى، وحي وكرم موسى عليه السلام تا أن أسر بعبادي چی تدشفی بوز بندگان زما. إنكم متبعون، يقينا تاسو پس درت للکیگی، یعنی خلق در روان دی. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، نولیگل فرعون پا خارونو کی راجم کون کی. جادوگرانی راجم کون دا خلق دا بنی اسرائیل چو سوید روی کمزی کی دی روی لٹوی. ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، یقینا دا کسان خامخا ڈل لگدا بنی اسرائیل یادول. وانهم لنا لغائظون، او یقینا دوی منگ لرخامخا غسکون کی دی. یعنی ہر وقت دیسی سکی چی منگا پا غسکی ورا چی. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، او یقینا من خامخا جماعتیو بیدارو خیار. دوی زمانگ ننیشی واتی اب کمکل تدا پتا نیشتی چی دا اللہ پا مخی بستا سب بیداری و سب و خیار توب. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ، نراوی استلمنگ دوی دا باغون و دا چینونا. وکنوز و مقام کریم،
او د خزانون او د زی عزتمنا هر څه ترې لاړو پاتې شو په دنیا به نه دوکه کېږي ګورئ دا د فرعون نه مرسه پاتې شوي دي كذلك دغه شان وکړل موږ وأورثناها بني إسرائيل او په میراث کې ورکړل موږ دا بني اسرائیلو ته فاتبعوهم مشرقین نو فرعونیان ورپسې شو په هغوی پسې په وخت د لمرخاته کې فلما تراءى الجمعان نو هر کله چې یو بل ولیدل دواړو ډلو یعنې هغوی دریاب ته نږدې دي او دوی د شا نه را روان دي مخې ته دریاب او شاته فرعونیان دا سخت د یېرې ځای و خو چې د چا په خپل رب ایمان قال اصحاب موسى اوی ملګرو د موسی علیه السلام انا لمدرکون یقینا من خامخا لاندې کړی شو نا امیدې خبره وکړه لاړو تباه شو ښه ستا د لاسه تاویزه چیزو نوي نوي مسلمانان شوي نو دا او دا فرق دی په دوی کې او زمونږ د پیغمبر په صحابه کرامو کې او یا رسول الله ورځئ ته صرف امر کوه موږ دله په دې دریابونو کې هم وردانګو قال وی موسی علیه السلام کلا هیڅ چرې نشي کېدی ان معي ربي سيهدين یقینا ما سره رب زما دی زر د چې ما ته به لاره ښیي لاره د وتو د دې غم نه فأوحينا إلى موسى نوحي وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان اضرب بعصاك البحر چې ووهه په امسا خپلې سره دریاب فانفلقوا نو وچاودو فكان كل فرق كالطود العظيم نو شوه هریس په شان د غر لوی هر طرف ته دریاب ودرېدو که نه نو لکه یو غر چې ولاړي وأزلفنا ثم الآخرين او رانږدې کړل موږ دغه ځای ته نور خلک څوک فرعونیان هم راغلل چې څنګه ورننوتو الله پې اوبه یو ځای کړ وأنجينا موسى ومن معه أجمعين او بچ کړل موږ موسی علیه السلام او هغه څوک چې د هغه سره وټول ثم أغرقنا الآخرين بیا غرق کړل موږ نور خلک ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا عبرت دی وما كان أكثرهم مؤمنين او ندی ډېر د خلکو نه ایمان لرونکي وإن ربك لهو العزيز الرحيم او یقینا رب ستا خامخا زورور دی رحم کوونکی دی په دې به اکتفا وکړو سبب انشاءالله د ابراهیم علیه السلام د واقعې نه شروع کوو کوم آیت په نمبر سبا شروع کوو یو کم اویا نه ځکه ما چې قرآن زر نه بندوي چې زه نه تپوس کو ځکه چې ما لا خبره په دې به اکتفا نه اوس کېدي چې زه بله خبره وکړم نو سبا به شروع کوو د نهه شپېته یو کم اویا نه وصلى الله على نبينا محمد قبلة قلبي كعبة ربي